د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې د لرګو ټیکهدار اوسېده چې د دې ټیکهدار نوم راجو و. راجو ډیر زیات محنتي او ډیر ایماندار انسان و. او کله چې دی بوډا شو او د ته پته ولګېده چې زما د مرګ ورځې راجوختې شولې، نو د ځان سره سوچ وکړو چې ماله پکار دی چې زه خپل زوی چې د هغه نوم ارجن دی هغه ته نصیحت وکړم او یو څو ضروري خبرې ورته وکړم چې هغه خپله زندګي په آرام سره تېره کړی شي. یو ورځ راجو خپل زوی ارجن راوغوښتلو او ورته یې ویلې، بچې تا ته پته لګي چې د ځنګل په یو ګوټ کې یوه داسې ونه ده چې هغه ونه ما تر ننه پورې نه ده کټ کړې، او ته به د سبا نه یوازې ځنګل ته ځې د لرګو کټ کولو دپاره، او بس زه کمزورې شومه، زه نور تا سره ځنګل ته نشم تللی. خو بچې خیال به ساتې کم بوټي چې درته ما یاد کو هغه به نه کټ کې، نور چې د ځنګل کې کم بوټي ملاویږي کټ کوئ، خو دغه غټ بوټي کم چې درته ما یاد کو دغې له به د کټ کولو په نیت باندې ګوتې هم نه وروړې. خو د قدرت کرشمو ته ګوره چې نن راجو خپل زوی ته دا نصیحت وکړو او په سبا باندې د هغه ټیم برابر شو او مړ شو. بیا په دې کې ډېر وخت تیر شو. یو ورځ ارجن ځنګل ته د لرګو کټ کولو دپاره روان و او بیا دې هغه غټ بوټي طرف ته لاړه کم چې ورته پلار یاد کړی و، او په غور غور یې ورته وکتل او په زړه زړه کې ځان سره سوچ کو چې په دې بوټي کې څه داسې خاص خبره ده، دا خو د نورو بوټو په شان دی که نه، نو بیا ولې زه پلار منې کړی یم چې دا بوټي به نه کټ کې. بیا ارجن خپل تبر اوچت کو او دې ونې له یې راواچو چې اچانک یو عجیبه کار وشولو. دا بوټي د خپل ځای نه شاته شو. ارجن ورمخکې شو نو دا بوټي ته نورم شاته لاړو. اوس خو ارجن نورم حیرانه شو او دې بوټي پسې ور روان شو او منډې ور وهلې ورپسې شروع کړل او بوټي هم په شا باندې منډې وهل شروع کړل. بیا چې ډېر مزل وکړو نو ارجن ستړی شو، کېناستو او بیا د خپل تبر په اوږه باندې کېښو او په خپل اس باندې کېناستو او واپس د خپل کور طرف ته روان شو. په لاره کې دی روانو چې په ده باندې شپه راله او ګیر چاپېره تیاره شوله. بیا یو ځای کې ارجن خپله اس په ودروله او سوچ یې کو چې شپه به دې همدلته تېره کړي، او د اس په یو ونې پورې وتړله او په خپله د یو غټ بوټي په شاخ باندې اوده شو. او بیا چې کله سحر شو او بیا ارجن د بوټي نه راکوز شو، خو ده چې کله وکتل نو ډېر زیات حیرانه شو. ده چې د شپې کومه اس په بوټي پورې تړلې وه د هغه اس پې صرف هډوکي پراته وو او یو څو قدمه فاصله کې هماغه بوټي ولاړو کوم چې بدنه په شا باندې تښتېدلو. بیا ارجن غوسه شو او تبر یې په اوږه باندې کېښو او ویلې چې تا خو زما اس ختم که، خو زه به تا پسې اوس پیدل در روان یم، پرېږدم خو دې نه. بیا ارجن دغه بوټي پسې ور روان شو او دا بوټي ته یو ځل بیا په شا باندې په تیښته باندې روان شو او دی روانو ښه ډېر مزل یې وکړو. د میدانونو د ځنګلونو او د غرونو نه تیر شول او دی ټوله ورځ منډې وهلې او په دې منډو کې په دې باندې یو ځل بیا ماښام شو. او بیا چې کله شپه راله نو ارجن یو ځل بیا بوټي ته وختلو او په شاخ باندې ټوله شپه په خوب کې تېره کړله. او چې په سبا بیا سحر شو نو یو ځل بیا دغه بوټي پسې شاته ور روان شو او منډې یې ورپسې ور وهلې. خو په درېیمه ورځ باندې یو ډېره عجیبه واقعه راله. اچانک د ده مخې ته یو غټ مار او یو اوسۍ مخې له رالل. اوسۍ او مار یو بل سره جګړه لګولې وه او مار په اوسۍ باندې د حملې کولو کوشش کوو او کوشش یې کو چې د اوسۍ الواقه تېره کړي. ارجن چې دا وکتل نو په خپلو سترګو باندې یقین نه راتله او بیا ډېر حیران همدغلته ولاړ پاتې شو. د ده دماغو کار پرېښه. اوسۍ چې کله ارجن ته وکتل نو ارجن ته یې وویلې چې زما مدد وکړه او چغې ورته والې چې ما بچ کا او د خدای دپاره دا مار مړ کا، او زه چې تر څو ژوندی یم ستا احسان به منم. بل طرف ته مار ارجن ته وویلې چې د دې اوسۍ دا ښکرې خو ماتې کا، ځکه چې زه کوشش کوم چې دا الواقه تېره کړم، خو د دې ښکرو په وجه باندې دا زه الواقه نشم تېرولی، او که تا د دې ښکرې ماتې کړې نو زه به ستا ډېر مدد وکړم. ارجن بغیر سوچ کولو خپل تبر اوچت کو او د اوسۍ ښکرو له یې راواچو او د اوسۍ دواړه ښکرې ماتې شولې او دغه مار دغه اوسۍ الواقه تېره کړله. بیا مار د ارجن طرف ته وکتل او ویلې تا زما دا مدد وکړو او زه به تاله اوس ډېر زیات دولت درکوم. دی ورته وویلې او بیا ارجن او مار یو ځای روان شول. دواړو خبرې کولې او په لاره باندې روان وو چې په لاره کې د اوبو یو سیند رالو. بیا مار ارجن ته وویلې چې ته دلته زما انتظار کوه او زه دې اوبو کې لږ لامبمه او واپس روزمه، خو که چېرته څه عجیبه شان واقعه راله نو ته به یریږې نه. بیا مار دا ویلې او په اوبو کې ورښکته شو او چې څنګه مار اوبو ته وردن نشو نو په اسمان کې عجیبه شان اوریځې رالې او تیز باران شروع شو او اوریځ دومره تیز اوازونه کول داسې لګېده ته به وې اسمان شلیږي.
او ترڅو چې دغه مار دغه اوبو کې و نو دا ټول همدغه شان جاري و. او بیا چې څنګه مار د اوبو نه بهر راووتو نو دغه طوفان ختم شو او واپس هر طرف ته خاموشي شوله. بیا مار ارجن ته وویلې چې لامبلو سره زما چې کوم ستړیوالی و هغه ختم شو، اوس به زمونږ سفر په آرام سره تیریږي. بیا دواړه واپس روان شول او دی په یو داسې لار باندې رالل چې دوانو طرفونو ته خشته خشته ګلونه راختلي وو او دا دواړه یو بل سره بیا ملګري شول. ګلونه به راشوکول، یو بل سره به خبرې کولی او خندا خوشحالۍ باندې روانو او دی مخکې روانو چې دی ته په ځنګل کې یو کور ښکاره شو. بیا دغه مار ارجن ته وویلې چې دا زما د مور کور دی او مونږ همدې کور ته دننه ور روان یو او چې کله زما مور ته پته ولګي چې ته زما ډېر ښه دوست دی نو زما مور به خوشحاله شي او تاله به خشته خشته د خوراک دپاره سامانونه درکړي. ارجن ورته وویلې چې زه پخپله هم ډېر زیات وږی یم او که چېرته د خوراک دپاره څه میلو شي نو ډېر ښه کار به وشي. خو مار ورته خبرداری ورکو او ویلې چې یاد ساته چې ګوره څه ونه خورې او ته چې دننه لاړ شې نو زما مور ته به وویلې چې هغلته د ام په بوټي کې چې کومه شیشه راځوړنده ده ما له دغه شیشه راکړه، ته به زما د مور نه دغه شیشه وغواړې. او بیا دې خبرې کولې او کور ته وردننه شول. بیا چې دی کله دروازه وټکوله نو د مار مور ورته دروازه کلو کړله او بیا دغه ښځې د مار نه تپوس وکړو چې تا سره دا پردی کس څوک دی. مار ورته جواب کې وویل چې مورې دا زما د ټولو نه ښه دوست ارجن دی او ده زما ډېر مدد کړی دی. د مار مور ورته وویلې چې صحیح ده بیا دې دننه راوله او ده باندې به ښه خشته خشته خوراکونه وکړي او د ده به ډېر خیال وساتي. بیا ارجن چې کله کور ته دننه رالو نو ویلې چې زه روټۍ نه خورم او دا بهانه جوړه کړله چې ما ته ولګه نشته. دغه بوډۍ ښځې ورته وویلې چې ته زما د بچي دوست یې او تا چې روټۍ نه خوړلې نو زه تا داسې څنګه پرېږدم. بیا ورته وویلې چې ټیک ده که ته څه خورې نه نو بیا څه تحفه زما د دې ځای نه یوسه. ارجن ورته جواب کې وویلې چې تا سره یو شی دی که هغه ما ته میلو شي نو زما سفر به ډېر په اسانه باندې تیر شي. دغه بوډۍ ښځې ورته وویلې چې ته نوم خو واخله که نه زه به تاله ډایرکټ هغه درکړم. ارجن ورته وویلې چې دغه مخامخ د ام بوټي کې چې کومه شیشه راځوړنده ده دغه ماله راکړه. دغه بوډۍ ښځې ورته وویلې چې دومره ساده او معمولي شیز ته مانه غواړې. ارجن ورته وویلې چې آو دا تا ته ساده ښکاري خو دغه زما په کار ده. بیا دغه بوډۍ ښځې دغه شیشه راکوزه کړله او ارجن له یې ورکړله. بیا ارجن د دې نه اجازت واغشتو او واپس په خپل سفر باندې روان شو. په لاره دې روانو چې ده ته سوچ رالو او د ځان سره ویلې چې دې مار ما ته ولې دې شیشې باره کې وویلې چې زما د مور نه دا شیشه واخله، دې کې څه داسې خاص خبره ده. د زر د خپل جیب نه دغه شیشه راویستله او دغه شیشه یې الټه راالټه کړله او ښه په غور یې ورته وکتل او بیا چې ده په خپل لاس باندې دغه شیشه ومږله نو یو پري په هوا کې حاضره شوله. چې دغه پري کله حاضره شوه نو ویلې چې زما سرداره څه حکم دی زما دپاره. ارجن چې دا وکتل نو د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله او ډېر زیات حیرانه شو. ډېر وخت پورې دی دغلته خاموش ولاړ پاتې شو او بیا لږ وخت پس سوچ کو چې دې پري خو ما ته وویلې چې زما دپاره څه حکم دی. ارجن خو ډېر زیات اوږې شوی و. ارجن ورته وویلې چې زه ډېر زیات اوږې شوی یم او د خوراک سامان پکار دی. او د ارجن د خولې نه چې څنګه دا خبره ووتله نو مخې ته یې سم ډېر خشته خشته خوراکونه پیش شول او پري غایبه شوه او دغه خوراکونه دومره خشته خشته وو او دومره خشته خوندور وو چې ارجن ډېر زیات حیرانه شو او ویې خوړل. او ارجن په زړه زړه کې ځان سره دا خبره کوله چې ښه د دې شیشې دا مقصد و، دا شیشه د جادو والا شیشه ده. د یو ځل بیا د خپل جیب نه دغه شیشه راوویستله او سیده سیده ورته وکتل. یو ځل بیا پري حاضره شوله او ویلې چې زما دپاره څه حکم دی زما آقا. خو اوس د ارجن په زړه کې هیڅ خبره نه راتلله چې دې نه اوس څه وغواړي. بیا د ده په زړه کې دا خبره راله چې دا پري خو ما ته د باچا په شان ګوري او دې ته خو زه سم باچا ښکارم، نو بیا زه ولې داسې ونه کړم چې دې نه یو خشته محل وغواړم. بیا ارجن چغه ووهله او ویلې چې زما محل چېرته دی او بیا په سکندونو کې دی یو شاندار غټ محل کې ولاړو چې ده د باچایانو شان کپړې اچولې وې او دغه محل ته دننه ور روانو چې د دې محل غټې غټې کمرې وې او قیمتي قالینونه پکې پراته وو. په دروازو باندې ګرانې غټې پردې راځوړندې وې او ارجن د دې شیشې د کراماتو نه حیرانه شو او بیا زړه کې ویلې چې په دې محل کې اوس ما سره یو خشته شان ښځه هم پکار ده او که چېرته ما ته د باچا لور میلو شي نو دا خو به نور هم ډېره زیاته مزه وکړي. او ځان سره سوچ وکړو چې د دې شیشې نه د باچا لور غواړم او بیا شیشه د جیبه راوویستله چې په دې کې یو ځل بیا پري حاضره شوه او ویلې چې زما دپاره څه حکم دی. ارجن ورته جواب کې ویلې چې د باچا لور دلته راوله او بیا په سکندونو کې د باچا لور حاضره شوله
ارجن چې د باچا لور ته وکتل نو ډیر زیات خوشاله شو او په دغه ورځ باندې د باچا لور سره واده وکړو. او بل طرف ته چې کله د محل نه د باچا لور غیب شوه نو د باچا په محل کې ډیر زیات غوبل شروع شو. نوکران د محل په ګوټ ګوټ کې وګرځېدل خو د باچا لور ورته ملو نه شوله. اخره کې باچا دا حکم وکړو چې په پوره باچایۍ کې دا اعلان وشي چې څوک د باچا لور را پیدا کی نو چې هغه د باچا نه څه قسمه انعام وغواړي باچا به وله ورکوي. بیا په دې کې ډېرې ورځې تېرې شولې خو د باچا لور میلو نه شوله. بیا ډېر وخت پس یو بوډۍ ښځه محل ته راغله او وویلې چې زه د باچا د لور باره کې زه باچا سره خبرې کول غواړم. دغه بوډۍ ښځه یې زر زر د باچا مخې ته پیش کړله. دغه بوډۍ ښځې وویلې چې باچا صاحب ستا د ملک یو ګوټ مې وکتلو خو ما ته داسې لګي چې ستا لور په دې ملک کې دننه نشته او د دې نه دا خبره معلومیږي چې ستا لور د دې ملک نه بهر چېرته بل ملک ته تللې ده. باچا حیرانه شو ورته ویلې چې ستا دې باره کې اوس څه خیال دی. دغه بوډۍ ښځې ورته وویلې چې د ټولو نه مخکې ته زما دپاره د لرګي یو بکس جوړ کا او په دغه بکس باندې به یو څادر واچې او دا بکس دومره غټ پکار دی چې زه په دې کې دننه په اسانه باندې کېناستیم شم او سملاستی هم شم او په دې کې دننه ما سره د 9 ورځو خوراک هم کېدی او زه چې کله دغه بکس کې دننه کېنم نو د دې بکس دروازه به د پاس نه تاسو کلکه بنده کې او دغه بکس به بیا د سمندر په دغه اوبو کې ورلړه کې. باچا ته چې به په کوم ځای کې لږ شان امید په نظر باندې راتله نو خوشحاله به شو او په دغه وخت کې حکم وکړو چې یو صندوق تیار کې او بیا دغه بوډۍ ښځه په دغه بکس کې دننه کېنوله او د 9 ورځو خوراک یې ورسره کېښو او بیا د دغه بکس سر کلک دې پسې بند کړو او په سمندر کې په اوبو کې دغه بکس ورلړه کړو او بیا د سمندر چپو دغه بکس د سمندر منځ ته بوتلو او بیا دغه بکس په دغه اوبو باندې 100 ورځې د پاسه ګرځېدو. بیا یو ورځ داسې چلو شو چې سحر ټیم کې ښکاریانو د کبانو نیولو دپاره چې کله جال سمندر ته ورلړه کو نو د دې نظر په دغه بکس باندې ورپرېوتو او دا اوس هغه علاقې ته را رسېدلې وه چې په کومه علاقه کې ارجن اوسېدو. بیا دغه ښکاریانو دغه بکس د سمندر کنارې ته راوستو او د دې ټولو په زړه کې دا حیرانتیا وه چې دا بکس په مونږ کولاوو او دې کې بدن نه څه روزي. بیا دې زر زر د دې بکس سر کولو کو او چې وی کتل نو په دې بکس کې دننه یو بوډۍ ښځه ناسته وه. دغه بوډۍ ښځې دې سړو ته ډېره زیاته دردناکه کیسه د ځان نه جوړه کړه او دروغ یې ورته وویلې چې زما بچو زه په دې بکس کې ګیره کړې وم او په سمندر کې ورلړه کړې وم. دغه بوډۍ ښځې ورته د دروغو دا کیسه کوله او ژړلې هم ورسره. د دې ښکاریانو په دې بوډۍ ښځه باندې زړه خوږ شو. بیا دې بوډۍ ښځې دې ښکاریانو ته وویلې چې د دې ځای چې کوم باچا دی ما هغه له بوځئ او که دا باچا نیک نیته وي نو هغه به زما خامخا مدد کوي. بیا د ښکاریانو دا بوډۍ ښځه د ارجن چې کوم محل و هغې ته یې بوتلله. دا بوډۍ ښځه محل ته لاړله او اجازت یې وغوښتو چې ما باچا سره ملو کې خو په دغه ټیم کې باچا په ځای نه و. په دې وجه د باچا په ځای باندې دا یې د باچا ښځې سره ملو کړله چې د دې ځای باچا ښځه دا هماغه د باچا لور وه چې هغه بلې باچایۍ کې د باچا نه ورکه شوې وه. دې بوډۍ ښځې چې کله د باچا لور ته وکتل نو ډارې کې وپېژندله خو دې باچا لور ته هم دغه د دروغو کیسه وکړله کومه دروغو کیسه چې دې ښکاریانو ته کړې وه او بیا یې دې باچا لور ته چې دا د دې ملک د باچا ښځه وه ورته ویلې چې ما له دلته ستاسو محل کې ځای راکې او زما خاص هم کور نشته او نه مې بچي شته زه به ستاسو خیال ساتم. او بیا راني لاړه خپل خاوند سره خبره وکړله او چې کله خاوند رضا شو نو دغه بوډۍ ښځه یې ځان سره وساتله. دغه بوډۍ ښځې په محل کې اوسېدل شروع کړل چې په دې کې یو میاشت تېره شوله خو دا بوډۍ ښځه ډېره زیاته حیرانه وه ځکه چې په دې کور کې نه نوکرانو بچا کار کو نه به دې بوډۍ ښځې په خپله خپل کار کو. د دې کور چې کم کارونه وو هغه به په خپله باندې کېدل. د محل هره یو حصه به په خپله باندې صفا وه او چې کله به د خوراک ټیم رالو نو خوراک په خپله باندې هوا کې حاضرېدو او کله چې به ارجن کور کې نه و نو دا بوډۍ ښځه به راني سره ناسته وه او په ګینټو باندې به خبرې کولې او په چل ول به د راني د خولې نه خبرې ایستلې او تپوس پې ترې کو چې د دې محل کار څوک کوي او بازار نه سامان څوک راوړي لوښي څوک کینځي او خوراک څوک پخوي. دې بوډۍ ښځې په چل باندې د دې راني د خولې نه دا خبره ایستل غوښتل خو د دې خبرو باره کې راني ته په خپله هم پته نه وه چې کومه جادویي شیشه وه د هغې باره کې راني ته په خپله هم پته نه وه. راني به ورته جواب کې وویلې چې د دې باره کې صرف زما خاوند ته پته لګي او ما ته د دې خبرو باره کې پته نه لګي. دې بوډۍ ښځې به ورته په چالاکتیا باندې وویلې چې ګوره ته د باچا ښځه یې او تا ته د دې څیزونو باره کې پته نه لګي چې د کور کار څوک کوي
او زه حیران یم چې دا ته لا څنګه ښځه یې او د ستا د خاوند تا سره دا څنګه مینه ده چې تا نه ټول رازونه پټوي او د دې راز باره کې پته لګول دا خو ستا حق دی. دې بوډۍ ښځې به هر وخت دې ته داسې قسم خبرې کولې خو راني ډېره زیاته معصومه جینۍ وه او دا د دې بوډۍ ښځې په خبرو کې راله او بیا به هر وخت ټینشن کې وه. یو شپه چې کله دې ته موقع میلو شوه نو دې د خپل خاوند نه تپوس وکړو چې ما ته هم ووایه که نه د دې محل دا دومره ډېر کارونه څوک کوي او ته زما ښه خاوند یې ته خپلې ښځې ته د زړه خبر هم نه کې. ارجن چې دا واورېدل نو ډایرکټ یې ورته وویلې چې ما سره د جادو والا شیشه ده او بیا دغه شیشه راواغېستله او راني له یې ورکړه چې واخله وګوره. راني دغه شیشه روچته کړله او کله چې به دغه شیشه کې ځان ته وکتل نو یو پري به حاضره شوه او وبې ویلې چې راني صاحبه حکم کوه او راني به د خوند او مزې اغشتلو دپاره دا پري کله یو خوا لېږله او کله به بل خوا لېږله او په بله ورځ چې کله ارجن بهر ته د ښکار دپاره ووتلو نو دغه بوډۍ ښځه د راني طرف ته رالله او بیا چې کله راني نه تپوس وکړو نو راني ورته د جادویي شیشې باره کې ټوله خبره وکړله. بیا دې بوډۍ ښځې ته په چالاکتیا سره دا خبره هم وویستله چې دغه جادو والا شیشه کوم ځای کې پرته وي او د دې د استعمالولو طریقه څنګه ده. او بیا چې څنګه دې بوډۍ ښځې موقع وموندله نو ډایرکټ لاړله او دغه جادویي شیشه یې راواغېستله او پري یې راوغوښتله. پري حاضره شوه او ویې ویلې چې بوډۍ ښځې زما دپاره څه حکم دی. دغه بوډۍ ښځې ډایرکټ وویلې چې ما او راني ډایرکټ د هغه زوړ باچا محل ته ورسوه او بیا چې سکندونه تېرېدل نو دا دواړه د هغه زوړ ملک د هغه باچا په ملک کې حاضر وو. او بیا دغه بوډۍ ښځې یو ځل بیا د شیشې کې وکتل او پري راوغوښتله او ویې ویلې چې د ارجن چې کوم محل دی هغه ټول ختم کا او ټول ایرې کا. ارجن چې واپس رالو او ویې کتل نو محل ټول ایرې پروت و. ارجن ډېر زیات خفه شو او کېناسته او سر یې ونیولو او ځان سره ویلي چې اوس په څه کومه. دغه راني چې کله د محل نه راووتله نو هغې نه مخکې یو کار کړی و. دغه جادو والا چې کوم محل و په دې کې یو پیشو وه چې دغه پیشو له یې سمه ډېره غوښه ورکړې وه او کله چې دا محل سوځېدو نو دغه پیشو د محل نه بهر وه او غوښه یې هم ځان سره بهر ایښې وه. او کله چې دا پیشو واپس راله نو دغه د غوښې ټوکړې پسې ګرځېدله او بیا ارجن هم دغه پیشو سره یوځای شو او دغه غوښې پسې ګرځېدو ځکه چې ارجن هم ډېر زیات وږی شوی و. او بیا دې ته دغه د غوښې ټوکړه میلو شوله. ارجن دغه د غوښې ټوکړه راواغېستله په دوه حصو کې تقسیم کړله یو حصه یې ځان ته کېښوله او بله یې پیشو له ورکړله او ارجن سره د راني د لاس صرف دغه یوه نښه پاتې شوه او ارجن دغه غوښه ونه خوړله او ځان سره یې کېښوله او د راني په تلاش کې ووتلو او دی سم ډېر وګرځېدو په غرونو باندې په ځنګلو باندې په سیندونو باندې په صحراګانو باندې هر قسم ځینو کې دغه راني ولټوله او دی ډېر زیات ګرځېدو او حوصله یې کله هم ونه بایلله او د ډېرې مودې ګرځېدو نه پس دی هغه ملک ته ورسېدو کم ملک ته چې دغه بوډۍ ښځې د دغه ښځه راتښتولې وه. ارجن د دې ملک د باچا محل ته سیده ورغلو او د باچا په محل کې ځان له نوکري وکتله. د باچا په محل کې د لوښو اینځلو دپاره یو نوکر پکار و او دغه لوښو اینځلو والا نوکري ارجن له ورکړله. ده به دغلته نوکري کوله خو د دې په تلاش کې به چې په څه طریقې باندې به د باچا لور سره چې دا د ده ښځه وه ورسره میلو شي او دته دا خبر میلو شوی و چې د باچا لور عمدې محل ته واپس راغلی ده او همدلته ده. یو ورځ د دې محل چې کم باورچي و چې کم به د روټۍ ټول انتظام کتلو هغه بیمار شو. ارجن د ده طرف ته راله ورته وویلې چې هېڅ ټینشن مه کوه ته آرام وکړه او د روټۍ تیارې به نن زه په خپله باندې وکړم ټول. دغه باورچي چې دا واورېدل نو راضي شو. ارجن د دغه محل د خلکو دپاره روټۍ تیاره کړله او د باچا لور له چې کومه روټۍ تیاروله نو په هغې کې ورته د غوښې هغه ټوکړه کېښوله کومه ټوکړه چې د باچا لور جادو په ذریعه باندې جوړه کړې وه او هغه پیشو له یې ورکړې وه. بل طرف ته د باچا لور چې کومې نوم راني و هغه هم خپل خاوند پسې ډېره زیاته خفه وه او دا به هر وخت په دې سوچ کې وه چې خپل خاوند ارجن به څنګه زه را پیدا کوم. او بیا چې وخت تېرېده نو دا مایوسه شوله. خو بیا یو ورځ چې کله دا روټۍ ته کېناستله او دې په خوراک کې دغه د غوښې ټوکړه چې کومه جادو باندې جوړه شوې وه دغه یې وکتله نو ډېره زیاته حیرانه شوله خو بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله او د دې ذهن ته دا خبره رالله چې زما خاوند چېرته دې محل ته راغلی دی او په دې محل کې موجود دی او اوس زما دپاره ملاقات کول اسانه شوه. بیا راني دغه خوراک تیارولو والا چې کوم باورچي دی هغې راوغوښتو او د خوراک یې ډېر زیات صفتونه وکړل
او بیا تې تپوس وکړو چې په محل باندې تاسو چېرته نوی کس له نوکري هونه ده ورکړې ځکه چې اوس د محل کار د مخکې نه ډېر ښه طریقې سره کیږي او نن د روټۍ ذایقه هم ډېره زیاته ښه وه. دغه باورچي راني ته وویلې چې راني زه ډېر زیات کمزوره شوی یم اوس او د بیمارۍ په وجه باندې ما نن کار نشو کولی. په دې وجه ما یو ځوان ته وویلې چې راشه ما سره مدد وکړه او د دې ځوان موږ سره یو څو ورځې وشوې چې موږ ځان سره په کار ساتلی دی خو دا ډېر ښه هلک دی. راني چې دا واورېدل نو ورته یې وویلې چې ته لاړ شه ستا طبیعت ټیک نه دی خو داسې چل وکړه ته چې کوم ځوان یاد کو هغه له چای ورکړه چې زما محل ته ما له چای راوړي. چې کله دا دواړه ښځه خاوند د ډېر زیات مودې او ډېر زیات جدایۍ نه پس یو بل سره ملو شو نو دواړه ډېر زیات خوشحاله وو او بیا راجو خپله ټوله کیسه راني ته وکړله او بیا راني هم خپله ټوله کیسه راجو ته وکړله او وی ویلې چې په څه طریقه باندې دغه جادو والا شیشه حاصلول پکار دي چې په څه طریقه باندې دا دواړه واپس هغه خپل محل ته لاړ شي. دغه جادو والا چې کومه شیشه وه دا دغه بوډۍ ښځې په قبضه کې وه. دغه بوډۍ ښځې چې کله ارجن ته وکتل نو ډارې کې وپېژندو او دغه بوډۍ ښځه زر زر لاړه او هغه جادو والا شیشې راواغشتله او پرې حاضره کړله او پرې ته یې وویلې چې راجو اوچت کا او واپس یې هغه خپل زوړ محل ته ورسوه کم چې وله ما اوس وځو. بیا په سکندونو کې راجو اوچت شو او د هغه محل طرف ته ورسېدو کم چې ایره شوی و. بیا دغلته صرف دی او د ده پیشو یو بل سره ملګري وو. بیا ورته دې پیشو خپله کیسه شروع کړله ورته یې ویلې چې ته کله دې ځای نه لاړې نو زه ډېره زیاته اوږې شوی وم او د مجبورۍ نه به مې بیا منګکوري رانیول او هغه به مې خوړل. بیا ارجن ته پته ولګېده چې دلته د منګکورو یو رکوټې شان حکومت او د منګکورو یو رکوټې شان فوج او دې پیشو به د دغه منګکورو یو فوجي راګیرو او خوړو به او چې کله د منګکورو سردار ته پته ولګېده چې د انسانانو باچا راجو واپس راغلی دی نو دغه منګکورو سردار ځان سره سوچ وکړو چې ماله پکار دی چې لاړ شم او راجو سره خبره وکم. بیا دغه منګکورو سردار راله او راجو ته چی چی وکړل او ورته یې ویلې چې د خدای دپاره زما مدد وکړه که ستا پیشو دغه شان روزانه زما منګکوري خوري نو موږ خو به غرق او تباه شو. ارجن ورته جواب کې وویلې چې زه خو به پیشو د دې ځای نه لرې کړمه خو زما چې کومه مسله ده د هغې به څه حل روباسمه زه په خپله مسله کې ګیر یم. د منګکورو سردار ورته وویلې چې ما ته ووایه ستا څه مسله ده او څه پته زه ستا په کار راشمه. بیا ارجن د شورو نه واله تر اخره پورې ټوله کهاني دې منګکوري ته وکړله د جادویي شیشې باره کې د باچا د لور باره کې او د باچا د محل باره کې ورته ټوله خبره وکړله او اخره کې ورته د هغه بوډۍ ښځې خبره هم وکړله د کمې چالاکتیا په وجه باندې چې د ده زندګي خرابه شوې وه. د منګکورو باچا چیکو چې کله دا واورېدل نو ورته وویلې چې ښه دا خبره ده او بیا ورته وویلې چې ته داسې چل وکړه چې ته د خپلې پیشو نه زما پوجیان بچ کا چې زما پوجیان نه خوري او زه به په بدل کې خپل پوجیان ولېږم او چې کومه جادویي شیشه ده هغه به دله راپټه کي او راوړي. بیا د دې منګکورو باچا چیکو واپس رالو او وی ویلې چې هغه منګکوري مخې ته راشئ کم چې روزانه د باچا محل ته ځي. بیا چې کله دغه منګکوري مخې ته رالل نو چیکو تې تپوس وکړو چې کم منګکوري داسې دی چې هغه بوډۍ ښځه پیژني چې په دې کې یو منګکوري مخې ته رالو چې د ده ټون نوم او وی ویلې چې زه یې پیژنم او زه روزانه د دغه بوډۍ ښځې کمرې ته ورځم او خوراک ترې راپټوم او هغه د جادو والا شیشه ما د هغې په لاس کې څو ځله لیدلې ده او زه به زر دا پته وکړم چې دغه بوډۍ ښځه دا د جادو والا شیشه چېرته ایږدي. د منګکورو باچا ورته وویلې چې زه تاله هم په دې ټیم باندې دا حکم در کوم چې اوس هم په دې وخت لاړه شه او د هغه بوډۍ ښځې کمرې ته ورشه او دغه شیشه را پیدا کا او چې په هر څه طریقه باندې دغه شیشه را پټه کا او راوړه. بیا ټول نو رامخې ته شو او وی ویلې چې باچا صاحب ستا حکم زمانم او دا دی اوس په دې سات باندې ځم خو ما سره یو څو منګکوري ولیږه چې ما باندې مشکل حالات راځي چې زما مدد کوي. بیا د منګکورو باچا چیکو د دې خبره ومنله او بیا دغه منګکوري چې د کمې نوم ټون نو د یو غټ منګکوري د پاسه کېناسته او نور منګکوري ورپسې شاته را روانو او بیا د ډېر مزل کولو نه پس د باچا محل ته راورسېدل. اول محل ته دننه ورلل او بیا د دغه بوډۍ ښځې کمرې ته دننه ورلل او دا د ماسوتن د روټۍ خوراک ټیم و. دغه بوډۍ ښځه ناسته وه او روټۍ خوړله او بیا دغه منګکوري دغه کمره کې پټ ودرېدل او دا انتظار یې کو چې دغه بوډۍ ښځه اوده شي او دغه بوډۍ ښځې ته یې په غور باندې کتل او دې ته دا پته ولګېده چې دا بوډۍ ښځه دغه شیشه د خپل بالښ لاندې ایږدي او چې کله بیا ډېر زیات خوب ورلو نو په بالښ یې سر کېښو او اوده شوله او خوراټې وهلې شروع کړل.
او چې کله دی بوډۍ ښځې ډېرې خوراټې وهل شروع کړل نو منګکورو ته پته ولګېده چې دا اوس ښه پخه اوده شوله. بیا منګکوري کټ ته وروختل او بیا یو منګکوري چې د هغه نوم ټون نو هغه د بوډۍ ښځې طرف ته ورلو او په پوزه کې وله نرۍ شان ډکې وردننه کو چې په دې سره دغه بوډۍ ښځې له انټیش کې ورلو. او نور دوه منګکوري چې هغه په خپل کار کې ډېر زیات تیز وو هغه د شیشې روچتولو دپاره مخکې ورلل او بیا چې څنګه د بوډۍ ښځې د انټیش کې کولو دپاره سر روچت کو نو دغه دوه منګکورو د بالښت لاندې نه دغه شیشه راکاږله او بیا دغه منګکورو دا شیشه راواغشتله او خپل باچا چیکوله یې راوړله. د منګکورو باچا ډېر زیات خوشحاله شو او بیا د منګکورو باچا دغه شیشه راواغشتله او ارجن له یې راوړله. ارجن د دې د منګکورو باچا شکریا ادا کړله او خپل پیشو یې په غېږ کې راواغشتله او لرې د ځنګل طرف ته واپس رالو او بیا دغه جادو والا شیشه یې راواغشتله او هغه پری حاضره کړله. پری حاضره شوه او ویې ویلې چې زما آقا زما دپاره څه حکم دی. ارجن ورته وویلې چې ما ته ګرانې د باچا کپړې واچوه او ما ته یو غټ شاندار اس هم پیش کا او یو غټ عظیم فوج راته پیش کا. لږ وخت پس د ګرانې د باچا کپړې اچولې وې او یو غټ شاندار فوج ورسره او د هغه بل ملک باچا محل طرف ته رالو. د دې ملک باچا چې کله د ارجن دومره غټ شان و شوکت ته او دومره غټ فوج ته وکتل نو فوراً د سره د خپلې لور د نکاح دپاره راضي شو. بیا د ارجن او د باچا د لور په یو غټ شان باندې واده وشو او په محل کې یو ډېر غټ دعوت ورکړی شو. په پورا ملک کې شمې بلې شوې او په زرګونو مېلمنو له یې محل ته دعوت ورکو او بیا ارجن دغه شیشه روچته کړله او پري ته یې وویلې چې دغه بوډۍ ښځې له سخته سزا ورکه او دغه بوډۍ ښځه هم په دغه وخت د محل نه غیبه شوه او بیا کله هم په نظر باندې رانغله. ارجن او رانی د دغه جادو والا شیشې په مدد باندې واپس خپل ځان له یو غټ شاندار محل جوړ کو او دواړه ښځه خاون په دغه محل کې په خوشحالۍ خوشحالۍ اوسېدل. ارجن د دغه منګکورو باچا چیکو خپل محل ته راوغوښتو او ښه ډېر انعامونه یې وله ورکړل او بیا ورسره واده وکړله چې نن نه بعد د ستاسو د فوج حفاظت زما ذمہواري ده او یو پیشو به هم تاسو ته نقصان نه درکوي. د منګکورو باچا چیکو ډېر زیات خوشحاله شو او په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې واپس خپل ځای ته لاړلو او بیا ارجن او راجا د دغه جادو والا شیشې په مدد باندې د ډېر زیاتو خلکو مدد وکړو. غریبانانو له به یې پیسې ورکولې او ښه ډېر هسپتالونه یې کول وکړل او د ټولو خلکو یې ډېر زیات مدد وکړلو.